نڅا، ګډا، اتڼ دا اوس ملکنډ پوهنتون کې چې کوم دی یو معامله واقعه پیښه راغلې وه، نو تاسو په دغه حواله باندې څه نظر دی چې د کلچر لپاره نڅا، ګډا، اتڼ دا څومره ضروري دی؟ او آیا دا کلچر چې کوم دی اوس مونږ ګورو دا اوس د مومن کلتوري ماښام په نوم باندې یو کلتوري ماښام به کیږي، داسې نور چې کوم دی پروګرامونه کیږي، د کلچر نوم ورکوي په هغې کې چې کوم دی نڅا وي، ګډا وي، اتڼ وي. نو تاسو څه وایئ چې د کلچر دپاره د دغه څیز ضرورت څومره دی، او یا چې کوم دی دا کلچر چې کوم دی په دې ګډا نڅا کې دی که نه دې نه علاوه دا کلچر نور هم څه شته؟ دا خو د یو ریډکشنیست سوچ دی، یو د څیزونو د محدودولو جی او د څیزونو دپاره غیر متعلقه جواز راوړل یا د هغې تشریح داسې کول جی چې هغه صفت نیمګړی شي. لومبی دا پوښتنه کول غواړي چې کلچر دی څه؟ جی کلچر چې کوم دی، کلتور کوم چې د هغې مرکزه هغه ژبه ده. دا دلته کې دا څوک داسې نشي جوړولی چې یو حکومت کینی او هغه د دې چې کوم دی یو بل پاس کي او په هغې باندې یو پروپوزل جوړ شي او یا په هغې باندې یو PC1 جوړ شي او یا هغه چې کوم دی بیا د دغه له چې کوم دی ورکړی شي NLC له چېرې دا اوس ته جوړ کړه. صحیح دا بیا رټینی. صحیح. کلتور خلک ولې خاندي، خلک ولې غمجن کیږي، د هغه خلک خوري څه، خلک کوي څه، خلک د خپل موسم، د خپل وطن د موسم، د خپل وطن د غرونو، د سیندونو، د ورشو، د شګو، د پیداوار مطابق د موسمونو سره سم څنګه لباسونه اغوندي، د هغوی روزګارونه څه دي، د هغوی غم ښادۍ څنګه دي، د هغوی وهمونه او د هغوی عقیدې څنګه دي، دا ټول دا د کلتور برخه ده. دا په کلتور کې راځي. په دې کې نڅا خلکو چې کوم دی د خپل کلتور د خوشحالۍ د اظهار دپاره یو دغه جوړه کړې ده، یو وسیله جوړه کړې ده. هغوی راپاسي او هغوی ګډېږي. دې ګډا د دنیا په هر بر اعظم کې قبیلو خپل رقصونه چې کوم دی نو هغه مخکې بوتللي دي، هغې له یو اکیډمیک شکلونه ورکړي دي. هلته کې یو د دې نڅا په شا باندې یو پوره کلتوري حافظه پرته ده د خلکو، په هغې باندې هغوی راځي. دلته کې په پښتنو کې مسله دا ده چې دلته کې کوم سړی د هغه روزګار یا د هغه اقتصاد هغه د سختدریز بیانیې سره تړلی شوی دی، چې هغه دا وایي چې پیغمبر د خدای یو ځل خاندلي نو بیا غاښونه مبارک شهیدان شوي وو. هغه خلک هغوی چې په خپله باندې خاندي خو هغه د بل دپاره خندا مکروهه ګڼي، دا ویپین ژوند دی، دا دومخیز ژوند دی. هغه په خپله باندې د خپل خوشحالۍ د اظهار دپاره هغه یو لار جوړه کړې ده، دا د هغه لار ده. اوس باید دا په زبردستۍ باندې په چا باندې رانوړلی شي. د عربانو زمونږ خو اتڼ دی، زمونږ خو شاډوله ده، زمونږ خو چې کوم دی نو خټکه نڅا ده. د عربیانو په شلګونو کلتوري رقصونه دي چې هغه په دې دور کې هم ژوندي دي. په هغې کې خو څه رقصونه داسې دي هغه زموږ د پښتنو نشته، بلکې هغه د دنیا د نور هم ډېر قامونو نشته. هلته کې خو څه رقصونه داسې دي چې هغه رقصونه چې کوم بدوان خلک وي، غریزو سیمو خلک وي، هغوی د هغه رقص نوم اخیستل کنځل ګڼي، خو هغه اوس هم هغوی ژوندي ساتلي دي ځکه چې هغه یو کلتوري ساخت دی. یو طرف ته مونږ دا وینو چې په یو ملوطني باندې د حرم خطیب ناست وي او خلک لګیا وي، هغوی د خپل کلتوري نڅا په دغه کې د خپل وطن د مینې اظهار کوي. دا اوس د دغه کې یو رقص دی، ادب کې ورته وایي د عرب ټول کې، خو لکه فلسطینیانو اوس په دې موجوده حالاتو کې په 13-15 کالو کې هغه د خپل مزاحمت یو سمبول جوړ کړی دی. په دې حالت کې چې غزا ورانیږي، ورانه شوه، په غزا باندې د خلکو وینې قطرې، زړونه قطرې قطرې شول. په داسې حالاتو کې هغوی چې کله دب کې کوي نو د هغې نه وړاندې هغوی یو پېژنګلو کې یو 2 کرښې وي. هغوی دا وایي چې دا زمونږ کلتوري رقص صرف نه دی، دا زمونږ د شناخت دعوه ده، دا زمونږ د ریاست دعوه ده. نو که یو څوک په هر جواز باندې هغه کلتوري نښې چې هغه د خلکو په مهذب طریقه باندې په اجتماعیت سره د دغه اظهار کوي، د شناخت د دعوی د هغوی د خاورې سره د خپل کلتور سره د جړلو کوي او هغه څوک مسترد کوي نو دا به جبر کوي. او هغه څه چې تاسو ته به وختي خبر وکړل چې دا کله د جبر عنصر راشي، دا که د مذهب په نوم راشي، دا که د قام په نوم راشي، که دا د وطن په نوم باندې راشي، دا مصنوعي او د دې په شا باندې ګټه وي، اقتصاد وي د دې په شا باندې. صحیح.